خاص لکه غنم په زړه چاودلی یم تا پسې صنم په زړه چاودلی یم مننه. او ولې د باور را باندې نه راځي ولې د باور را باندې نه راځي خورم درته قسم په زړه چاودلی یم او نورې د زغملو توان نه لرم نورې د زغملو توان نه لرم مه کوه ستم په زړه چاودلی یم. که هر څو په دانایانو کې دانا شي عشق داسې ړوند او کوڼ کړي چې خطا شي ستا له غمه هډو سترګې پټې نه کړم شوګیر مې ټوله شپه سبا شي په عمل خو ډېره ګرانه د عمره بس چې کېږي په کرم به د الله شي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان. په دغه تمه او په دغه هیله چې ټول به ښه یئ خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. قدرمنو د ملاګورو سیمې ته راغلي یو او دلته زمونږ یو ډېر محترم ملګری چې د بلا مودې نه زمونږ زړه کېدو چې کینو ورسره خو پتې نه لګي نصیب وفا نه کوله. ښاغلی عمرزمان عمر ملاګوري نومیږي. ډېر ښه لیکوال دی زلمی لیکوال دی د پښتو ادب دپاره بلا هڅې کوي. کتاب نیمې هم چاپ کړی دی. دې نه علاوه بنډارونه را جوړوي او دغسې ډېرې هڅې دي چې هغه کوي د خپله وسه پورې په دغه مصروفه ژوند کې دومره وخت وباسي. قدرمنو نن به د عمر ملاګوري سره خبرې کوو د دې د ژوند او فن او شاعرۍ په اړه ورسره به تې غزلې هم اورو. د ټول نه مخکې خو عمرزمان عمر صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډېره مننه غازي نادان صاحب. زه تاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو راغلی ما ته مو دومره درناوی راکړه او زه مو د غزلزار د مرکې جوګه وګڼلم. بیا هم ستاسو ډېره مننه تشکر. ډېره زیاته مننه. ملګرو سره زمونږ لږ ځان معرفي کوي بیا به مخکې خبرې کوو. نادان صاحب څنګه چې تاسو ووې عمرزمان زما خپل نوم دی. عمر مې تخلص دی د والد صاحب نوم مې عبدالزمان دی او په کام ملاګوره یم او په ملاګورو کې د احمد خیل سپین شیخ تپې سره تعلق ساتم او اوس مهال چې کوم دی په ګړي سیدان نومې کلي کې ژوند کوم چې د ورسک د سیمې د ضلع پېښور یو وړوکی شان کلی دی. د زیږون نیټه مې 15 جنوري کال 1991 ده او تر 12 ټولګي مې تعلیم کړی. صحیح ده. ډېره زیاته ښه ده. د شاعرۍ ابتدایي آغاز کله وکړو شعر مو لیکو محسوس ورته چېره عمرزمان کې دننه یو عمر بل هم دی. نادان صاحب ذوق او شوق خو مې د ډېر ماشومتوب نو د هغې وخت نه کله چې زه په ابتدایي زده کړو کې وم یعنې پرایمرۍ کې وم هغه وخت کې چې کوم مې په د سکول په کتابونو کې چې کوم نظمونه ترانې وې د ماشومانو دپاره نو هغه به په ما ښه لګېدل. خو بیا په 2003 کې چې کله زه په 8م جماعت کې وم نو داسې شاعري به ما کوله چې په کافي ردیف وزن بهر زه دې نه پوهېدم او باقاعده کلام چې کوم دی ما د 2015 نه کله چې زه په 10م جماعت کې وم نو باقاعده آغاز ما د 2015 نه کړی. صحیح ده. 2015 نه را دی خو بلا موده ده کېږي چې تاسو شعر لیکئ. څومره کار مو کړی دی کتابونه مو څومره چاپ کړي دي او دغه کار چې کوم دی شوی دی کتابونه کوم چاپ کړي هغې په اړه هم ووایه کوم نه وي چاپ کړي نو د هغې وجوهات څه دي؟ نادان صاحب کار تر خپله وسه پورې الحمدلله پوره کوشش مو کړی چې څه هم د ادب دپاره څه وس هم مې رسېدلی دی کړی مې دی او د خپل ذوق تسکین مې هم کړی دی. د 2011 نه باقاعده مشاعرو کې حصه اخلم زما او شاعري مې هم ډېره کړې ده تقریبا چې د ښه کتاب مواد را سره شته د چاپ کېدو خو هغې ته فی الحال برابر نه یم او بله د ملاګورو په سطح باندې د ملاګورو ادبي ستوري په نوم باندې مونږ یو تذکره چاپ کړې ده چې په هغې کې د مختلفو شاعرانو کلامونه شته د هغوی پېژندګلي پکې شته هغې کې زما هم چاپ دي. صحیح ده. ډېره زیاته ښه ده. دا راته ووایه چې کم ادبي تنظیمونه دي هغې سره تاسو تعلق ساتئ او دې نه علاوه پکې دا هم زیاته کوي چې ستاسو کم داسې یو شخصیت چې هغې نه تاسو متاثره یئ یا دا چې د هغې نه م زده کړې کړي استاد یې خپل منئ. جی تګ راتګ خو د ډېرو ټولنو سره زموږ کېږي که اول کې د ورسک د سیمې غږ پښتو ادبي ټولنه وه بیا د ملاګورو د سیمې د منظر فریدي صاحب په مشرۍ کې چې کومه چلېدله ملاګوري ادبي ټولنه دغسې خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه رجسټرډ او سحر پښتو ادبي ټولنه سفید څنګ کومه چې د بهیر خلیل صاحب دوی ده او بیا په 2015
15 کې موږ خپل ټولنه جوړه کړه د ملاګوري ادبي ستوري په نوم باندې. نو الحمدلله تر دا د ملګیو میاشت په میاشت موږ اجلاسونه کوو او ښه تنقیدي غونډې کوو او د زده کړې یو ماحول مو جوړ کړی. او تاسو وایئ چې متاثره د چا نه یا زده کړه، نو متاثره خو د هر یو ښه شاعر نه یم. او د زده کړې چې کومه پوښتنه ده، نو زما استاد محترم چې کوم دی هغه د جمرود د سیمې ډېر نامتو شاعر ښاغلی ریاض افریدی صاحب دی. هغوی سره کینم پاسم او د هغوی نه اصلاح کوم. ډېره زیاته ښه ده. اخري یو پوښتنه لرم، دا راته ووایئ چې ملاګورو کې کومه دغه ادبي هلې ځلې دي څنګه روانې دي او تاسو ته د ځوان کوله هم پکې لګیا دی، هسې کوي څومره تر حده پورې تاسو مطمئن یې؟ هلې ځلې د ملاګورو په سیمه د نورو سیمو نه چې کوم دي هغه تاندې دي، چستې روانې دي. زه دا ګڼم، خو ضرورت د تنقیدي غونډو دی. نو زه ګڼم چې تنقیدي غونډې کله کېږي نو هغه به ادب ته فایده رسوي، د هغې نه به ځوان کول چې کوم دی زده کړه کوي. او زه مطمئن یم انشاءالله چې ادبي هلې ځلې ښې روانې دي. صحیح، ډېره زیاته ښه ده. ډېر ښه معلومات تاسو د خپل ژوند او فن شاعرۍ په اړه راکړه. عمر زمان عمر صاحب کلامونه ورو او په د ټولو نه مخکې خو باقه کلام اورم چې کومه پسې ښځه خصوصي دغه کلام چې کوم دی زه راوستی یم دلته، زما باور دی چې د مینهوالو به هم خوښ شي. او دغه کلام دی زموږ ملګري سلیمان خطال ته ډالۍ. جی ټولو ته دې ډالۍ ولې نه، شاید چې دومره ښه نه وي خو ستاسو ذوق چې کوم دی زه ستاینه کوم چې په تاسو دومره ښه لګي. مات ګوډ کلام دی، مطلب دی چې خاص لکه غنم په زړه چاودلی یم، خاص لکه غنم په زړه چاودلی یم او تا پسې صنم په زړه چاودلی یم. مننه. او ولې دې باور را باندې نه راځي، ولې دې باور را باندې نه راځي، خورم درته قسم په زړه چاودلی یم. مننه. ولې دې باور را باندې نه راځي، خورم درته قسم په زړه چاودلی یم. او نورې د زغملو توان نه لرم، نور یې د زغملو توان نه لرم، مه کوه ستم په زړه چاودلی یم. مننه. او څنګه درته ووایم چې څنګه یم، څنګه درته ووایم چې څنګه یم، و جانانه سم په زړه چاودلی یم. مننه. مننه. څنګه درته ووایم چې څنګه یم، و جانانه سم په زړه چاودلی یم. او څو به پرې لیکمه دا د غم نوحې، څو به پرې لیکمه دا د غم نوحې، کې به دم کلم په زړه چاودلی یم. ډېره مننه. او مقتدا نادان صاحب چې ای عمره نور د رغېدو نه یم، ای عمره نور د رغېدو نه یم، ډېر د شلو غم په زړه چاودلی یم. ډېر بهترین کلام، ډېر ښکلی. ما خو یو دوه شعر اورېدلي وو. عمرزمان عمر صاحب نور به څه اورو د شاعرۍ په حواله؟ ولې نه جي، کلام بلم مینهوالو دپاره تاسو دپاره چې د چا له غمه زړه چې مې قرار چرته نه شو، د چا له غمه زړه چې مې قرار چرته نه شو، افسوس چې هغه تن زما په کار چرته نه شو. ډېر ښه. مننه. د چا له غمه زړه چې مې قرار چرته نه شو، افسوس چې هغه تن زما په کار چرته نه شو. او ترڅو به دې اشنا په انتظار اوسم، ترڅو به دې اشنا په انتظار اوسم، اخر د یوې ورځې انتظار چرته نه شو. ډېره مننه. اظهار د محبت زما د ژبې سر لراشي، اظهار د محبت زما د ژبې سر لراشي، زه ډېرې هڅې وکم خو اظهار چرته نه شو. مننه. مننه. فنکار یم په شونډو خورومه خنداګانې، فنکار یم په شونډو خورومه خنداګانې، قسم دی چې هیڅوک رانه ازار چرته نه شو. مننه. فنکار یم په شونډو خورومه خنداګانې، قسم دی چې هیڅوک رانه ازار چرته نه شو. او کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، بس دا خو یو پښتون دی چې بیدار چرته نه شو. مننه. کامونه د نړۍ د ترقۍ په لوري درومي، بس دا خو یو پښتون دی چې بیدار چرته نه شو. او مقتار زده چې دا ته یې بې وفا چې ترېنه رستو کېږي، دا ته یې بې وفا چې ترېنه رستو کېږي، عمر خو په خپل سر هم رایسار چرته نه شو. ډېر ښه، ډېر زبردست کلام. عمرزمان عمر صاحب چونکې لرې نه راغلي یو نو کلام دوه خو به خامخا نور هم اورو. ولې نه نادان صاحب، بل کلام به مرز کمه چې کومه به جانانه
ستا په کاڼي زړه کې لاره کومه به جانانه ستا په کاڼي زړه کې لاره ویستلي لکه څنګه و فرهاد په غره کې لاره مننه او په زړه دې راته څه دي ښه صفا وایه جانانه په زړه دې راته څه دي ښه صفا وایه جانانه له مانه بدلوي څله په تله راتله کې لاره ډېره مننه او د چا په انتظار وه دا چې و دومره لیواله د چا په انتظار وه دا چې و دومره لیواله ولاړه و څارله د کور په وره کې لاره ډېره مننه د چا په انتظار وه دا چې و دومره لیواله ولاړه و څارله د کور په وره کې لاره مننه او نادان صاحب شعر دی چې بې ځایه ضد راخستي وو غلطې پښتو یوړل بې ځایه ضد راخستي وو غلطې پښتو یوړل نه ده کوله لاره او نه وه هغه کې لاره مننه بې ځایه ضد راخستي وو غلطې پښتو یوړل نه ده کوله لاره او نه وه هغه کې لاره او مقطع ده چې د زړه په سترګو ځمه د منزل په لور عمره د زړه په سترګو ځمه د منزل په لور عمره لاسونه تپومه لټوم تیار کې لاره ډېر بهترین کلام ډېر زبردست د یو کلامونو نه بل کلام او د بل نه بل کلام خري د ملګرو به هم خوښیږي بل داسې یو د دې نه پکې نور هم ښه کلامونه یي ځکه چې څونه مخکې ځئ تاسو نو اخوانوالی نور هم راپرېږدي نور به څه الله دې وکړي چې مینهوالو خوښ شي او کلامونه خوشته او خوشحالېږم چې څوک یې واوري او داد پرې راکړي د شاعر همدغه داد ته سترګي او نور خو تاسو ته ښه پته ده او دغه زموږ یو لیونتوب هم دی او د ذوق تسکین هم دی نو یو بل کلام دی چې پاتې شي په یو دوه کې حیران سړی ستا کافر ښایست مسلمان سړی مننه بیا به سره جوړ یو بیا به وران نه یو بیا به وران نه یو اوت کله منځه مو شیطان سړی مننه او کړلو دې بې حسه معاشرې داسې او خو په ولا که دومره وران سړی مننه او دلته کې کمای د فتنو نشته دی ویریږي ځکه په ایمان سړی مننه او دغه چې لګیا دی غولوي مونږه نو خو بس مونږ کړلو په ځان سړی مننه او شعر دی چې وایي چې رښتیا په دغه دور کې وي بله مرۍ نه اویزان سړی مننه او مقطع د نادان صاحب چې چرته چې عمره نفرتونه وي څه به وکړي هلته کې ګزران سړی ډېر زبردست عمر زمان عمر صاحب یو کلام اورو او په دغه یو کلام پسې بیا خپل پیغام موږ ورکوي نو بیا به دنه که خیري پروګرام ختمو نادان صاحب بل کلام دی چې ستړی ستومانه د ژوندون په هر ډګر پاتې شوم خواره نصیبه ستا د لاسه در په در پاتې شوم مننه او ته دې نکریزې په لاس مه یږده سینګار مه کوه په لاس مه یږده سینګار مه کوه دا ځلې نه درځمه دا ځل له اختر پاتې شوم ډېره مننه او ستا د راتلو په تمه بې وفا سنمه بې وفا سنمه شوګیر په انتظار کې تر سحر پاتې شوم ډېره مننه ستا د راتلو په تمه بې وفا سنمه شوګیر په انتظار کې تر سحر پاتې شوم داسې حالات دي چې هیڅ په حساب نه پوهېږم حیران ورته دوه لاسه په ټټر پاتې شوم مننه او نور خو د هر چا په نظر کې لکه غر یم زه خو دومره سپک ولې اشنا ستا په نظر پاتې شوم ډېره مننه او دلته هم ودرېدم هلته هم قرار نشوم هلته هم قرار نشوم په خپله خاوره نه د لر او نه د بر پاتې شوم
مننه. او مقتدا نادان صاحب چې عمره دا جوړې د عشق د انتها مقام دی. عمره دا جوړې د عشق د انتها مقام دی، لکه مجنون سیرې ګریوان او سر ببر پاتې شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. عمرزمان عمر ملاګوري، ډېره زیاته مننه کوم، ډېر ښه معلومات تاسو راکړه. په اخره کې زموږ مینوالو ته، زموږ ولس ته څه پیغام، څه ښه خبره چې هغه تاسو پیرزو کوئ په دې په ورته وکړئ. نادان صاحب چونکې مرکه د ادب په حواله ده، بیا زه دومره غټ انسان خو نه یم چې پیغام ورکړم، زه خپله د نورو مشرانو نه زده کړه کوم. خو بهرحال دغه یو پیغام دی چې یاره شاعران دې په خپلو کې اختلافات نه ساتي، کومې چې په کلو سیمو کې دا وړې وړې غونډې دي ادبي، نو په دې کې د اختلافات نه ساتي، ټول په یو ټغر راغونډېږي او د پښتو د ودې دپاره او د ادب د ودې دپاره دوی په شریکه باندې کار کوي. ستاسو د ناستي او د وخت راکولو ډېر زیاته مننه. ډېره مننه. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې په دومره سختو حالاتو کې راغلی او ماله مو دومره درناوی راکړ. الله دې ستاسو عزت وکړي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کوو. قدرمنو، دا و د ملاګورو د سیمې ښاغلی عمرزمان عمر ملاګوري چې تاسو واورېدو، د دې شاعري د دې د ژوند نه تاسو خبر شوئ. بیا د دې دغه کلامونه انتهایي د ستاینې وړو. دې یو کتاب هم چې د ملاګورو ادبي ستوري په نوم باندې چاپ دی، چې په دې کې د څومره شاعرانو کتاب چاپ 21 شاعران چې کوم دی د هغې باقاعده پیژنګلو او د هغې کلامونه په دې کتاب کې چاپ دي. ملګري کولی شي چې دا ترلاسه کړي، شته دا یې که نه مارکیټ کې کولی شي چې دې ملګري ترلاسه کړي. زما په خیال چې دا به په یونیورسټي بوک ایجنسي خیبر بازار کې ملاویږي. دغه ځای نه ملګري ترلاسه کولی شي، او که د انور خان لالا سرای دغه ځای نه هم بالکل ترلاسه کولی شي. په شاګۍ بازار کې چې کوم دی سادات سټیشنري شاګۍ تاڼه، زیر الله خان جرنل سټور شاګۍ تاڼه، دغه چې کوم دی مختلف دکانونه دي نه ملګري ترلاسه کولی شي. دې نه علاوه عمر ملاګورو سره که څوک رابطه کول غواړي دې نه هم ترلاسه کولی شي. تر بلې مرکې مو په الله سپارم. زموږ ملګري عمرزمان عمر ملاګوري، غازي نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان بریالي اوسئ.